بسم الله الرحمن الرحیم. دوستانو، نن په اکسل کې درته د سیل د لک کولو طریقه ښیم چې څنګه ځینې سیلونه چې زمونږ خوښه وي په هغې کې لیکل وکړو، ځینې سیلونه چې هغه مطلب فارموله هم پکې کار کړې وي هغه لاک کوئ. نو دا طریقه نن درته ښیم. لکه څنګه اوس دلته راځو، ګوره د شمارې خانه نه چې دې کې زه ډبل کلیک کوم یا پکې لیکل کوم، په هغې خانه کې لیکل ګوره نه کېږي. زه د شمارې خانه کې چې کوم دی لیکل کوم، د شمارې په خانه کې لیکل نه کېږي، ماته اجازه نه راکوي ځکه دا ما لاک کړې ده. فرضاً زه دلته لیکل کوم، لیکم چې خان، مثال لیکم چې دا ډاکټر دی. ګوره اتومات شماره هم خپله راغله، لیکل پکې وشو، تاریخ هم خپله راغی. همدارنګه راځو مثال فرضاً د ده معاش دی 4000 یا 4.5 دلته دته فیصدي ورکړي. فرض مثال زه غواړم دته 3% چې دی د معاش اضافه کاري ورکوم، نو د 4615. ګوره په مجموعه کې هم چې د موږ ته اجازه نه راکوي چې ایډیټ وکړو، همدارنګه په تاریخ کې اجازه نه راکوي، دا اتومات راځي. همدارنګه په ټایټل کې موږ تغیرات نشو راوستلی. که لاندې راځو په تشو سیلونو کې ایډیټ کوو هم نه راځي. نو دې طریقه زه تاسو ته ښیم چې دغه طریقه به څنګه موږ برابروو تر څو خپل د خوښې سیلونو کې موږ ایډیټ وکړو، او کوم سیلونه چې زموږ مطلب غواړو چې څوک پکې ایډیټ ونه کړي هغه لاک کړو. راځو شیټ 2 ته. تاسو به داسې کار وکړئ، غواړئ چې کوم سیلونو کې ایډیټ کول غواړئ هغه به سلیکټ کړئ. سیلونه به سلیکټ کړئ. کله مو چې سلیکټ کړه، سلیکشن نه وروسته به راشئ هوم کې فارمټ ته. فارمټ کې دغه لاک سیل په نوم باندې آپشن دی، دا ګوره سلیکټ دی، دا قلف چې کوم دی دا سلیکټ دی، دې نه به دغه سلیکشن ختم کړئ. صحیح شو. اوس که په دې رایټ کلیک وکړو، ګوره دا سیلونو کې دا لاک نشته دی، هغه سلیکشن ختم دی. او دې باندې که کلیک وکړو، مثال دا سلیکټ کوو، زه غواړم چې دې کې موږ ایډیټ نه کوو، دا ګوره دې باندې سلیکشن شته دی. دې نه وروسته به راشو فارمټ ته، دلته پروټیکټ باندې به کلیک وکړو، دلته پاسورډ ورکړو. مثال زه پاسورډ کوم 1 2. دلته یې لیکلي ګوره allow all user of this worksheet to. دا دې څه کار کولی شي؟ اوس فعلا select lock cells، select unlock cells، دا صرف سلیکشن کولی شي. نور ته کولی شي چې فارمټ سیل ورته ووایي، یا فارمټ کالم ورته ووایي، فارمټ رو ورته ووایي، انزرټ کالم، انزرټ رو. یعنې دغه کم چې ورته ټیک مارک کې دا به په هغې کې ایډیټ کولی شي، او کم چې ټیک مارک نه دي په هغه شیانو کې بیا دا یوزر چې دی ایډیټ نشي کولی. زه راځم دا پاسورډ ورکوم، اوکې کوم، بیا دوباره به کنفرم کوي په خپل پاسورډ، او دا به اوکې کوي. کله مو چې اوکې کوو، اوس تاسو وګورئ دلته په مجموعه معاش کې زه ایډیټ نشم کولی، همدارنګه تاریخ کې ایډیټ نشم کولی، همدارنګه په شماره کې ایډیټ نشم کولی. نو دا اوس خپله صرف چې د موږ دغه سیلونه چې موږ ورته سلیکټ کړي په دې کې زه ایډیټ کولی شم. فرض مثال دلته لیکم چې ولی، دندې مثال دا ډاکټر دی، فرضاً معاش هم دا 2000 دی، یا فرض مثال ته وایي چې 4300 دی. انټر یې کړئ، خپله اتومات به دې کې څه راځي، دې کې به هغه تاریخ چې کوم دی دغه خانه کوچنۍ ده، دا به ورته لږه داسې غټه کړو. همدارنګه راځئ فرض مثال دویم ریکارډ لیکئ چې خالد، مثال لیکئ چې دا انجینر دی. همدارنګه فرض مثال معاش یې دومره دی، فیصدي 100%، فرض مثال د 3% معاش. ګوره 5150 تاریخ هم خپله راغی، په دې کې مې ایډیټ نه کېږي. همدارنګه دلته په تشو خانو کې مې ایډیټ نه کېږي. که ته چېرې وایې چې نه صرف زه غواړم خپل د خوښې خانې لاک کړم، نور مکمل شیټ کې د ایډیټ کېږي، نو بیا به راشو دا به انلاک کو، بیرته ان پروټیکټ باندې کلیک کوو، اوکې. راځو نو تاسې به کنټرول A سره مکمل ورکشیټ سلیکټ کړئ، رایټ کلیک به وکړئ، دلته انلاک سیل باندې به کلیک وکړئ. دلته راغلو دا لاک سیل چې دا سلیکشن مونږ ختم کړ. اوس راځو خپل د خوښې سیلونه، مثال زه ورته یم چې دا سیلونه کنټرول سره دا سلیکټ کوم، او کنټرول سره دا سلیکټ کوم، کنټرول بټن مې نیولې ده. اوس راځو دې ځای نه په لاک سیل کلیک کوو، او اوس پاسورډ ورکوو، پروټیکټ پاسورډ، او دلته مثال پاسورډ خپل د خوښې ورکوو، اوکې اوکې. اوس تاسې دلته چې دی ایډیټ به کولی شئ، ګورئ دلته هم کولی شئ. دلته چې دی تاسې ایډیټ نشئ کولی، کم سیلونه چې مونږ هغه لاک سیل پرېښې، دلته مونږ اوس ایډیټ نشو کولی. نو په دې طریقه باندې همدارنګه چې دی مونږ مثال فرض مثال دا بېرته انلاک کوم، ان پروټیکټ شیټ کوم، او پاسورډ مې ورکړم. تاسو وایئ چې دغلته یو سیل کې هم زه خپل د خوښې مثال یو ځای نه دي، څو ځایه دي، نو هغه په همدې طریقه تاسو کولی شئ. صرف راځئ دې ځای نه څه کوئ، که چېرته دا لاک سیل سلیکټ کړئ، نو بیا په هغه شیټونو کې چې دی ایډیټ نه کېږي، او کومو شیټونو یا په سیلونو کې چې دی دغه لاک سیل چې کوم دی دا ختم وي، بیا تاسو کولی شئ په هغې کې په اسانۍ سره ایډیټ وکړئ. نو هیله ده چې په ویډیو درس باندې پوه شوي یاستئ، د ملګرو سره یې شیر کړئ. مننه، خوشحاله.